نن سبا خو به تاسو کتلی وي چې تاسو ته په ټیک ټاک کې په سنیک ویډیو کې په هر ځای کې به تاسو ته څیز یعنی سونګ شو نعت شو یا بیان شو هغه به تاسو ته نیمګړی میلاویږي او بیا بعضې داسې چې هغه په عربۍ یا په نورو ژبو کې هغه هم تاسو ته نیمګړی میلاویږي او تاسو هغه نشئ ډاونلوډ کولی چې هغه تاسو معلومولی نشئ چې دا کوم ځای کې چیرې زه پوره ډاونلوډ کړم نو په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته داسې طریقو ښیم که تاسو ته نعت وي ګانه وي یا بیان وي هر څه چې وي او هغه تاسو یو ځای کې ووینئ یا وګورئ او ستاسو خوښ شي او تاسو غواړئ چې د هغې زه پوره ډاونلوډ کړم نو نن ویډیو کې تاسو ته ښیم تاسو بالکل په یو کلیک سره تاسو هغه پوره ډاونلوډ کولی شئ ډېر په اسانه سره او په خپلې ښکلې طریقې سره نو راځئ ما سره موبایل ته دغه طریقه تاسو ته ټوله ښیم د ټول ناول به تاسو لاړ شئ پلی سټور ته او په پلی سټور کې به تاسو دا اپلیکیشن وګورئ او ډاونلوډ به کوئ دا تاسو کتلی شئ دا اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کوئ چې کله ډاونلوډ کوئ سمپلي دا به تاسو کولاو کوئ که تاسو نه څه پرمیشن وغواړئ هغه به ورته ورکوئ بیا سمپلي دغه سیټ اپ دی تاسو کتلی شئ ډېر زیات آسان دی اوس تاسو په ټیک ټاک کې په هر ځای کې ګانه خوښه شوه نو تاسو هغه ګانه دې ته په خوله باندې هم ویلی شئ بیا به هغه ګانه تاسو ته راوړي خو که په خوله باندې نه شئ ویلی یا بله ژبه نو تاسو بل موبایل راوالئ او دغه ګانه په بل موبایل کې ولګوئ صحیح ده نو مثال په طور باندې دا تاسو کتلی شئ زه به دا راوالم صحیح شو او په دې کې به تاسو زه تاسو ته دا ښیمه په دې کې به زه یو څه شی راواړم دا تاسو کتلی شئ چې ما یو څیز راواړو اوس به تاسو په دې باندې کلیک کوئ او بیا به دغه څیز ولګوئ نو دا تاسو کتلی شئ چې هغه څیز یې راواغېسته دا تاسو په آډیو کې هم ډاونلوډ کولی شئ په ویډیو کې هم ډاونلوډ کولی شئ یوټیوب ته تاسو بوتلی شئ که دا په ګوګل کې پرته یې هلته بوځي که په فیسبوک کې پرته یې هلته بوځي دغه طریقې سره تاسو په اسانه سره او ډېر په ښکلې طریقې سره تاسو چې دی نو دا ډاونلوډ کولی شئ خپل موبایل ته او کتلی هم شئ نو په دې طریقه باندې تاسو کتلی شئ نو دا ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ ویډیو د خپل ملګرو سره ضروري شیر کړئ تر بل ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ د الله په امان